ته اوس هر ویل کسان دریا مطلب شیا کپیری نو خو هم ته مطلب خو په سواجی کپیری څوک چې امام حسین علیه السلام نه مني هغه مسلمان ده که نه ده؟ هغه مسلمان دی خو مطلب عقیدې سبي مني که نه یو څوک مثلا وایي چې امام حسین علیه السلام عقیدوي نه منم مسلمان ده که نه ده؟ نه چې امام حسین علیه السلام نه مني تمام سرداران خو مغه شابس یعنی مسلمان نه ده که نه؟ بالکل دا خو الثقل الاصغر ده که نه؟ حدیث د ثقلین خو به دې اورېدلی وي که نه؟ نو مطلب هغه ته پوهېږي مو خو اوسه پورې کسان دی بس صرف تعلیم اوس چې څوک قرآن نه مني هغه مسلمان ده که نه ده؟ چې څوک قرآن نه مني هغه مسلمان خو نه دی هغه بالکل پوه شي چې څوک قرآن نه مني نو شابس دا تا خپله ځان ته د خپلې خبرې جواب د خپله ځان ته ورنه تا ټول کتابونه وایي چې دغه قرآن چې اوس له موږ سره ده دا یوه حصه قرآن ده دوه حصې اضافه قرآن چې د له مهدي سره ده دا صحابه و چینجز پکې راوستې دا قرآن یې بدل کړی را بدل کړی نه دا مطلب نه دی که نه پوه شوې چې څوک قرآن نه مني هغه بس یا کافر دی نو هغه نباتا بیا پورته چی دی ښه اوس مثلا زه له تا نه یوه وړوکې پوښتنه وکړم قرآن کې الله جل وعلا وایي چې عائشه رضی الله عنها د نبي علیه السلام چې څومره بیبیانې او ښځې دي دا د مؤمنانو مورانې او میندې دي اوس دغه قرآني آیات ته مني عائشه رضی الله عنها د تا مور ده نو کاري صاحب دا پاته خو ماته نشته ته پوهېږي بس هرې خبرې کې تیای څه شي یا کپیر دي که نه ولې زړه سره ما اوس قرآني خبره درته کړې دي تا نوم څه شی دی نوم دې څه شی دی زه علي نوم علي جان ولې زړه سره دا اوس زه تا ته وایم چې قرآن کې الله جل وعلا وایي په دې دېرش سپارې قرآن کې الله وایي ان سورة الاحزاب کې النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم رسول الله صلی الله علیه وسلم د تاسو تر ځانو ډېر په تاسو حقداره ده او د ده بیبیانې چې دي امهات المؤمنین چې دي دا د مؤمنانو مورانې دي ته مؤمن یې اوس زه الحمدلله داسې مطلب پاته خو ماته نشته مؤمن یم بیا یا پوه شو شابس اوس چې ته مؤمن یې عائشه رضی الله عنها د مؤمن مور ده اوس د تا مور ده عائشه رضی الله عنها نو هغه یې عقیدې څه ده معلوم پوه شو یعنې مور دې ده یاره مطلب څه ویلې نه بس مو خو غلط هغه نظیر چوته نه کوو پوه شو کاري صاحب ما خو دې غلط نه دی قرآن وایي د مؤمنانو مور ده اوس د تا مور ده که نه ده صحیح دی مور مې ده صحیح خبره ده خلاصه شو خبره خلاص ته اوس ګوره اوس یو څوک ووایي چې زه نه منم خو دا قرآني آیات نه مني که نه نو څوک چې قرآني آیات نه مني هغه نو کله مسلمان کېدلی شي وا علي جانه بس تو صحیح خبره دی خو مطلب ته توخین د کوي که نه ځکه مطلب نظر نه وتم که موږ ته که د ما یو ورځې دا اوس تا سره چې خبرې کوو یو خبرې د توهین دا مخکې مو خبرې وکړلې یوه خبرې د توهین واورېده ودې الله بندګانو داسې خبره وره امام حسین چا شهید کړ وخت بیا امام حسین وایه را سره امام حسین علیه السلام چې چا شهید کړی ورباندې لعنت دی وي وایه خو مطلب څه درته وایم امام حسین علیه السلام چې هر چا شهید کړی ورباندې لعنت دی وي وایه مطلب دو تیای ته مطلب د خپل شیا شهید کړي زه څه درته چې هر چا شهید کړی ورباندې لعنت دی وي وایه خو مطلب داسې اخبار ته نشته امام الله حسین چا شهید کړ وخت بیا که نه وایه چې امام حسین علیه السلام چا ورغوښتلی ده په هغو د لعنت وي وایه خو مطلب امام حسین علیه السلام امام حسین علیه السلام سره چې چا بیعت کړی ورباندې لعنت وي وایه او بیا یې خیانت ورسره کړی وایه خو خیانت مطلب وګورئ مسلمانان دا اوس د دوی حال خو زه ما ته اوس غوږ شه زه څه وایم امام حسین علیه السلام سره چې چا ظلم کړی چا شهید کړی ورباندې لعنت دی وي په دنیا او په آخرت کې امام حسین علیه السلام چې چا ورغوښتلی ده ورباندې لعنت دی وي امام حسین علیه السلام چې چا بیعت ورسره کړی بیا یې خیانت کړی ورباندې لعنت دی وي امام حسین علیه السلام سره چې چا په کربلا کې ظلم وکړل محاصره یې کړل ورباندې لعنت دی وي وایه خو مطلب ورځه